سلامونه درنو لیدونکو، نن درته یوه ډیره ښکلې مطلب لرم. په دې هیله چې تر پای را سره وګورئ او زموږ چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ. استاد او شاګرد پر لاره روان و، مخې ته یو بوټی ورغی. استاد خپل شاګرد ته امر وکړ چې دا بوټی له ځمکې وباسئ. شاګرد هم د استاد له امر سره سم بوټي ته ورلاس کړ او له بیخه یې وایست. څو شېبې وروسته د دوی مخې ته یوه غټه ونه ښکاره شوه چې ظاهرا ډیره پخوانۍ معلومېده. استاد بیا خپل شاګرد ته امر وکړ چې دا ونه له بیخه وباسئ. هغه دا ځل هم د استاد امر ته غاړه کېښوده. ډیره خواري یې وکړه خو زور یې ونه رسېد. استاد خپل زده کوونکي ته وویل د حسد او کینې جړې همداسې دي. کله پیله دې په زړه کې ځای ورنه کړ نو په اسانۍ یې ویستلی شئ، خو که په زړه کې یې ځای وموند نو بیا یې جړې ورځ تر بلې قوي کیږي او د همدې ونې مثال لري.